په افغانستان کې د کار په بدل کې د غنمو د ویش د پروګرام له پیل کېدو وروسته اوس د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه زره خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د چارواکو په خبره اوس مهال د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو ویش پیل شوی او په بېلابېلو سیمو کې کارونه روان دي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین زیاتوي چې د 1,70,000 شاوخوا کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دوی په خبره په زیاتره ولسوالیو کې د کاریزونو د کیندلو په بدل کې پر خلکو غنم ویشلي دي او دغه راز د یو شمېر لرې پرتو سیمو لپاره یې هم پر سړکونو کار پیل کړی دی او د سیمې اوسیدونکي ورسره کار کوي. مجموعي طور زموږ ابتدا کې دې ته سروې کړې ده تقریبا 1,70,000 کسه، یعنی معنا که په یو ورځ راوکړو په ټول لوګر کې دا موږ په کار باندې مصروف کړي دي په باندې. نو هغه خو مختلف پروژې مختلف بخشونه دي، په چا کې 500 په چا کې 60 کسه په چا کې 10 کسه په کار باندې مصروف دي او کارونه یې کړي دي او دا کار روان ده په دې ولسوالۍ کې په اثر مؤثریت زښت ډېر ښه ده. موږ د لوګر ولایت د برکي ولسوالۍ لرې پرتې سیمې پلي جوګي ته تللي یو. د دې سیمې خلک پر دې سړک د غنمو په بدل کې کار کوي. دوی وایي چې خوښ دي په خپله سیمه کې د کار زمینه ورته برابره شوې ده. دې ته خو ډېر خوشحاله ده، یو څو ورځې کېږي شروع سوی، مخکې بیکاره و، مشکلات ډېر و، بیکارۍ ډېرې وې، زیاتې بې پیسګي وه، اوس ډېر خوشحاله یم دا پروژه شروع شوې ده. زه والا خوشحاله یم، ډېر وخت کېږي بیکاره وم، کور کې پروت وم، ایران کې اوس لارې بندې دي. د سیمې یو شمېر قومي سپین هم وایي چې له یوې خوا یې د سیمې یو شمېر بېوزله کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او له بلې خوا به یې د سیمې سړک ورغېږي. نن کار شروع شوی، له خیره دا د ابتدا ذاتي کار پې کوي. نور دا سړک به خامه و، ډېرې ستونزې هم درلودې، خلک ډېر په مشکلاتو وو، پوه شوې مریضان به نه رسېدل په خپل وخت شفاخانې ته، ډېر په هغه و، خټې وې، واورې وې، ذاتي په ډېر مشکلات وو. د دوی په خبره پخوا به د دې سړک څخه د تېرېدو پر مهال خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې په وینا یې په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي. دا اوس چې ما ولیدو دا خوشحاله شوم، لکه د ما د کور مخه چې شروع کړي وي، ولې ځکه هلته موږ ځکه نیولې هره ورځ په دې ورځې 2 او 3 ورځو دوړې جمپونه ډېر ازر ده. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د اقتصادي وضعیت تر ترینګلتیا وروسته سرپرست حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کار په بدل کې د غنمو ویش پیل کړي چې ورسره به تر یو بریده د خلکو ستونزې راکمې شي. احسان الله کریمي، CMG، د لوګر ولایت برکي ولسوالۍ.